15 نصیحت: د څاښت لمونځ کول. د څاښت لمونځ کوم یو دی؟ هغه 2 رکعاته نفل لمونځ دی چې د لمر ختلو څخه شاوخوا 15 دقیقې وروسته چې لمر سم راپورته شي تر لمر پریوتو څخه 15 دقیقې مخکې پورې، دغه وخت کې 2 رکعاته لمونځ ته صلاة الضحى یا څاښت لمونځ وایي. د فقهاو د اتفاق په اساس د لمونځ حکم مستحب دی. د مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ژباړه: په تاسو کې د هر یو په ټولو هډوکو هر ورځ صدقه ده، یعنی د هر اندام د سلامتیا لامل باید الله پاک د شکر ادا کولو لپاره صدقه ورکړل شي. او دغه صدقه په څه شي ادا کیږي؟ د هر لمونځ په تر سره کولو صدقه ده، روژه صدقه ده، حج صدقه ده، تسبیح صدقه ده، تکبیر صدقه ده، د الله پاک حمد بیانول صدقه ده. خدا ټول بیا 2 رکعاته څاښت لمونځ کې راټولیږي، یعنی د دې ټولو صدقو جواب 2 رکعاته د څاښت لمونځ دی. د حدیث مفهوم دا دی چې د سالم اندامونو نعمت چې الله پاک موږ ته راکړی، په موږ هر یو د دې شکر ادا کول لازم دي، او د دې شکر ادا کولو لپاره پر موږ صدقه لازم ده. اوس دغه صدقه موږ په څه شي ادا کولی شو؟ په لمونځ، روژه، تسبیح، تکبیر او حمد بیانولو. ځینو حدیثو کې نورم راځي، لکه د لارې نه د خس او خاشاک لرې کول، مزاحم شیان لرې کول، یا امر په معروف، یا نور ځینې شیان هم راځي. یعنی په دغه عملونو موږ دغه صدقه ادا کوو، خو دا ټولې صدقې بیا په 2 رکعاته څاښت لمونځ کې راټولیږي. یعنی د څاښت 2 رکعاته نفل لمونځ چې وکړو، لکه دا ټولې یادې شوې صدقې چې ورکړل شوي وي او د الله پاک شکر دې ادا کړی وي. اسانه لار یې دا ده، کله چې سهار لمونځ کوئ تر لمر ختو وخته پورې تلاوت او نور اذکار کوئ، چې لمر راپورته شو 15 دقیقې شاوخوا وروسته بیا 2 رکعاته نفل وکړئ. همدا د څاښت لمونځ دی چې دومره ثواب لري. 14 نصیحت: په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل. چا چې یو ځل درود شریف ووایه، الله پاک په د باندې 10 وارې رحمت وروي، 10 ګناهونه ورته معاف کوي او 10 درجې مقام لوړوي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ژباړه: چا چې په ما یو ځل درود ووایه، الله پاک به په هغه 10 وارې رحمت وکړي، 10 ګناهونه به ترې معاف کړي او 10 درجې به مقام لوړ کړي. د حدیث مبارک مفهوم دا دی چې که څوک یو ځل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایي، الله پاک هغه ته د یو ځل پر ځای د 10 ځلو درود ویلو اجر ورکوي. ځینې علماو د دې معنی داسې کړي چې الله پاک درود ویونکي په ملأ الاعلی کې یادوي، یعنی درناوی یې کوي او مقام یې لوړوي. د دې ترڅنګ یې 10 ګناهونه ورته بخي او 10 درجې مقام لوړوي، یوازې د یو ځل درود ویلو باندې. سبحان الله، همدا یوازې بس دی چې الله پاک خپل یو عاجز او کمزوری بنده یادوي او قدردانه یې کوي. د درود ویلو په برکت دا مقام ته ګټلی شي. نو همیشه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل خپل عادت کړه، په ځانګړي ډول د جمعې په شپه او ورځ.